زمکی دی وطانا بیا آباد واما غرونا دخت شاړې ستا سنسور واما ستا جنتی غی کی سر ګلان کراما ستا جنتی غی کی سر ګلان کراما. دا نصیر خیری بنسټ لخوا او دا سړک چې د کوم سړک خراب شوی وو او ډیر متضرر وو او د مټی سره دلته خواړ وتلای وو او د مطلب د المدخل سره وتلای وو د ډیر زوی کر وتلای وو او ډیر غټ خرابتیار غولې وي. شکر الحمدلله د دوی د اغنا او دا بشپړ جوړ شو او په ډیره ښه طریقه جوړ شو او دوی دغه میږي دوی نه ډیره مننه کی ډیره مننه چې خلک ډیر دعاګو دي ځکه خلک راوتما ټول باند وو. الله پاک د دوی د دغه په لاسله کې په هغه باندې الله پاک دغه ټول خلاص کړه د کارونه د علاقې تګي نه ون ساتر سوټي کنده واپس ستا جنتی غی کی سر ګلان کراما ستا جنتی غی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیوادوالو الله تعالی دوی کې سره غو جوړ وسی. نن پکتیا ولایت وزیر زدران ولسوالۍ ته راغلی یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي څو موده مخکې دلته ډیر قوي بارانونه وسول چې د هغه بارانونو د وجې نه دغه اکثرو ساحو کې سیلاو په دې خوړ کې راغی او سړک یې کلن مکمل تخریب کړ. نو بیا د خلکو په غوښتنه موږ راغلو د لکې تیږې نه تر سروټای پورې اکثره ساحو کې دا سړک داسې وضعیت کې و چې د تګ و راتګ لپاره غټه ستونزه وه. نو هغه سروې نه بعد کار شروع کړ. نو اوس الحمدلله دغه سروې د 15 کیلومترو سړک چې دا کار مکمل الحمدلله نن خلاص شوی ده او دلته موږ سره اکثره مسؤلین هم شته دي. د دغه کار نه دوی عملا خپله نظارت کوله. ستا جنتی غی کی سر ګلان کراما ستا جنتی غی کی سر ګلان کراما. ورک بشر فساد وی جوړ بدا هیواد وی وللې په شبنامو څړې بشمشاد وی وللې په شبنامو څړې بشمشاد وی ګوتې د ظلمو با تاوشي لا قلم.